حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای الطهور شطر الایمان، دا صفائی نه د صفائی دا نیم ایمان دی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ویل چې دی کنه دا تل ډکې د انسان د نیکو چې کم چابړې دی دا د انسان ډکېږي پس سره په الحمدللہ ویلو سره. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بین السماء والارض. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی سبحان الله والحمد لله دا دومره زیات نیکی لري کنه چې د ځمکې او د اسمان په مابین کې کوم خلا د داتې نه ډکېږي. سبحان الله الحمدلله یو ځل دی ویل دومره ثواب لري لکه تر ځمکې نه واله تر اسمانه پورې دا ځای چې څومره خالي دی داتې نه ډکېږي، دومره زیات ثواب لري. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والصلاة نور، دا مونځ چې دا رڼا ده، رڼا مونځ څه دی؟ رڼا ده. رڼا مطلب دا دی د قبر په تورو تیارو کې مونځ رڼا ده، د لحد په تور تمنو کې مونځ رڼا ده. نو کو دا غواړي چې ما قبر کې ځان ته رڼا کړه دی نو د مونځ پابندي کوه. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والصدقه برهان، صدقه دلیل دی، دلیل. صدقه څه شی دی؟ دلیل دی. صدقې چې کوم انسان کوي کنه دا د په ایمان باندې دلالت کوي. ځکه صدقې کوم سړی نه کوي؟ شوم سړی نه کوي. شوم سړی څه نه کوي؟ صدقه نه کوي. حدیث مبارک کې راځي وایي دا شیطان په شوم سړي باندې ډېر کوشش نه کوي. شیطان په شوم سړي ډېر کوشش نه کوي. وایي مړه دله دا بوخل پوره دی، ما ته دومره ضرورت نشته دی، دا شومتوب دلته پوره دی، دا بخل دی هسې غر کوي نو ما ته دومره ضرورت نشته دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی والصدقه برهان، صدقه دلیل دی. حدیث مبارک کې راځي وی دا صدقه د الله غضب داسې ختموي لکه اوبه چې په اور ورواړی، اوبه چې په اور ورواړی اور پې مړ شي، دغه شانتې په صدقو سره د الله غضب څه کېږي؟ ختمیږي. نو والصدقه برهان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه دلیل دی. والصبر ضیاء، او صبر چې دا رڼا ده، نور دی چې کله دې صبر کو نو تا ته په شریعت باندې تله آسان شي. او چې د هر چا خبره ځان ته مخې ته نیغه ودرئ نو د دین اسلام به بیا یو کارو ونه کړي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والقرآن حجة لك او عليك، دا قرآن یا ستا د پاره دلیل دی او یا پتا باندې دلیل دی. دا قرآن چې دی په میدان محشر کې به یا ستا سپارش کوي یا به ستا شکایت کوي الله ته، یا به ستا سپارش کوي الله ته چې الله د شپې خوبونه نه وکړي او زه تلاوت کړی وم. الله داسې ورځ نه وه تېره شوې چې ته زه نه وم راغستی، الله روزانه به د زما تلاوت کو، الله د جنت ته بوځه. یا به ستا دپاره دا قرآن څه کوي؟ سپارش کوي. یا به په تا باندې دلیل شي ستا خلاف به ودرېږي چې الله ګورې د زه نه وم راغستی، الله تا ورته لېږلی وم خو عمل یې را باندې نه وکړی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل قرآن یا ستا دپاره دلیل دی او یا په تا باندې دلیل دی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی هر انسان چې سحر کې کنه نو یا دې ځان هلاکونکی وي یا ځان خلاصونکی. هر انسان چې سحر کې داسې سحر کې چې یا د ځان د خلاصي لپاره کوشش شروع کړي او یا د ځان غرق کولو لپاره کوشش شروع کړي. نو بعضې خلک چې سار راپاسي نو د نیکو په کارونو کې منډه تړله شروع کړي، د الله د رضا دپاره منډه تړله شروع کړي. او بعضې خلکو چې سار سترګې وغړېږي نو شروع کړي په ګناه، ټوله ورځ په ګناهونو کې تېره شي. نو نبی علیہ السلام فرمایي وایي بعضې خلک چې سحر کې نو څوک د ځان د خلاصون دپاره لګیا شي او څوک د ځان د غرق کولو هلاکولو دپاره لګیا شي. الله تبارک وتعالی دې زموږ هر سحر زموږ د خلاصون وګرځوي.